طالبانو تازه د ولسمشر غني په حق لا اوږدې څرګندونې کړې دي. دا ځل طالبانو په ځانګړي ډول په ولسمشر غني نیوکه کړې دي او هغه یې د افغانستان د خلکو یو غولونکي غوندې معرفي کړی دی. دا لیکنه چې د طالبانو د اونۍ د لیکنې په صفت خپرېږي د طالبانو رسمي دریځ څرګندوي. په دې لیکنه کې د ولسمشر غني په حق لا لاندې ټکو ځای نیولی دی. طالبان په لیکنه کاږي چې افغان ولسمشر اشرف غني بې بدیل شخص نه دی، که څه هم دوی په غني تور لګوي چې اشرف غني ځان خلکو ته داسې یو شخص معرفي کړی چې د ده څخه پرته بل څوک د هیواد چارې په سم ډول نشي کنټرولولی. دوی زیاتوي چې اشرف غني هیواد په نړیواله کچه بدنام کړی دی. طالبان په لیکنه کې وړاندې د اشرف غني په حق وایي چې هغه صرف د فساد په برخه کې بدیل نه لري، ځکه تر د بل هیڅوک زیات فساد نشي کولی. د هیواد په لوټولو کې غني بدیل نه لري. طالبان په دې لیکنه کې زیاتوي چې اشرف غني داسې یو حکومت کوي چې په نړۍ کې د تر ټولو مفسد حکومت په توګه پیژندل کیږي. دا ډول حکومت د افغانستان د حیثیت لپاره ستره ضربه بولي او وروسته کاږي چې د اشرف غني له لوري د هیواد ته صرف د فساد درجه راوړل شوې ده. طالبان د اکانومیست نشري راپور هم مطرح کوي او وایي چې نور کله به د ولسمشر غني حکومت د نړۍ مفسد حکومت و او اوس نړیوال ورباندې پوه شوی چې یوازې مفسد نه بلکې مستبد هم دی.